حقیقت وینا دا ده دوستانو په اوس وخت کې خلک د هر څه لپاره وخت لري، میلمه لپاره، د لوبو، د ساتیو، د منظرې لپاره، تفریح لپاره، د خوب د خوراک لپاره، د ویډیو د گیم لپاره، د چکی او د کرمبوړو د پتو لپاره. خو چې ورسره نسته وخت، هغه وخت دا نسته ورسره چې جومات کې لږ امام پر لمانځه ودرېږي، په خدای په د خپلو غوږې د امام خبره بیا ور واورئ چې یاره ګرمي ده او ډېر وخت لمونځ کې نه شو، د لمونځ ډېر نه اوږد، مولوي صاحب خو همداسې لمونځ ډېر اوږد کوي. افسوس دی، تعصب دی په دې باندې. که وخت نسته هغه د دې نسته چې موږ یا خپله څه زده کړو، د دین لمونځ زده کړو. لمونځ د خلکو نه دی زده، کلمې، دعاګانې، خپل په دې دین ځان پوه کړو، پند، نصیحت، تبلیغ ټیم ولګو، تبلیغ کې ولاړ شو. دې وخت له موږ سره نسته، د دې وخت له موږ سره نسته تلاوت د قرآن وکړو. همدغه شانتې نه ده. تاریخ کې یو بزرګ سړی تیر شوی دی، عبدالله بن مبارک، نو خورا ډېر یو لوی ستر شخصیت وی. دی به همیش خپل کور کې اوسېدی، ډېر کم به راوتی چې چپ د حج نه، چپ دغسې د علم د زده کړې نه، چپ د جهاد نه، چپ دغسې د نورو بعضې کارو څه ما سوا همیش به چې دی پر کورو، بس په خپل کور کې بدن وخت. دا کله کې د دوستانو پوښتنه ځینې وکړه چې یاره ته مجبه سړی، ستا په دا کور کې زړه نه تنګېږي؟ ته د باندې ول نه راوځې، ته د خلکو سره مجلس ول نه کوې، تا ول نه کوې، ته دا ول نه کوې، ته تفریح ول نه کوې. دور تو ویله چې زه په کور کې یو مجلسي لرم، چې هغسې مجلسي څوک ولري نو څنګه به د هغو زړه تنګ شي، او څنګه به هغه دیغ شي، څنګه به د هغو پام په بله شي، او څنګه به هغه بل چا مجلس اختیار کړي. هغه ورته څنګه والمجلسي مې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري دي. هغه ورته څنګه پوه نه شولم، ولې زه چې ولاړ سم کور ته د الله د نازولي احادیث او د هغه خبرې، د هغه بیانونه او د هغه د ملګرو سره مجلسونه بس دا راواخلم. زه داسې ګڼم لکه ما چې د نبي کریم علیه السلام په حضور کې ناست یم. همدا دغه خبرې، دا دغه مجلس دی، زه هېڅکله نه دی غېږم. یو وخت د ماخستن په لمانځه باندې یو دی، یو بل عالم دی، یو بل بزرګ دی، د ماخستن د لمونځ ټیم شوی دی، په جومات په دروازه کې سره ودرېدل. نو خامخا به روغبړ سره کړي، پوښتنه مشتنه به سره کړي، څه حال احوال دی، بچیان څنګه دي. دلته کې د یو حدیث بحث را شروع شو، یو پوښتنه یو دا بل نه وکړه. عبدالله بن مبارک رحمه الله دا ورته ګډ شو، ورته ګډ یو خورا لوی عالم هم تیر شوی دی. په اول کې زندگی خراب و د عبدالله بن مبارک، اول کې در ساره پورې به د دوستانو سره ناستل، پر هیڅ یو شی یې صرف نه کول. لیکن که یو سړی وغواړي چې زه ځان سم مراسي د عبدالله بن مبارک نه زده کړو، اخر ته هغه نامتو شخص ځینې چې تر نونه پورې خلک په امام ورته وایي، امام عبدالله بن مبارک د حدیثو امام مالک هیڅ چاته ځای نور خالق کړي. یو ورځ دی رالی، دی ولاړ شو ورته او روغبړ ورسره وکړي، ډېر په ښه انداز باندې استقبال وکړي او پر خپل ځای کښېنوي. هیڅ چاته امام مالک نه ولاړ سم. امام مالک داسې شخصیت و چې کله به حدیث بیانول، وخت بعد شام به راغله، هلته به کښېنستل. ګرانو دوستانو، نو عبدالله بن مبارک در سهار پورې، سهار مؤذن دی دوه سره اخته دی، هغه لګیا دی د نبي کریم علیه السلام هغه حدیث، هغه خبرې بیانې د شپه تر سهاره پورې پر دا ولاړه ورباندې تېره شوې وه. پوه شوي په دې نه دي چې اخر د شپه څنګه تېر سهار دی پر هغه ځای ولاړ دی، مؤذن رالی اذان یې نارې کوي. زموږ دا چې د جمعې په ورځ غریب امام نه پاس ورته وخېږي، ستونی زله ورته څیرې کړي، نو د یو پلا پر یو انډیس، بیا پر بل انډیس، بیا یو چمکی، بیا بل په سر وشي، بیا څه چمکی. نو چې وخت نشته له موږ سره، دا یو حقیقت خبره ده، دا د یو کلي خبر نه ده، دا د یو ښار خبر نه ده. باور او یقین وکړئ چې وخت نشته له موږ سره، د هر شي وخت شته. چې قدر نشته، قدر هم دغه شانتې دی. له موږ سره د هر شي قدر شته، د ټلیفون، د چارجر، ټلیفون، مثال هر څه. لیکن چې قدر نشته، نو د دې قدر نشته چې زما په کور کې د الله د نازولي سنت او د اسلام طریقه، د خدای د رضا اعمال، دې قدر موږ سره شته. چې قدر ولې، نو یو سړی به په ګلاس ولې در دې ډېر زیات خفه کېدلی چې زما بچي ژېره ولې خریلې ده.
ما زه وایم چې صرف تاسو قیاس کړئ نو له موږ سره که وخت نشته هغه د دې شیانو وخت نشته هغه وختونه دغه بزرګانو سره ول چې تر سهاره په دې پوه نه سو چې دا شپه څنګه تېره سوه موږ چې شپه رونه وو پر بابولال رونه وو بابولال شپه پیژني که نه موږ چې شپه رونه وو تر سهاره چې رونولی سو پر پتو یې رونولی سو که نه د لمانځه په ټیم کې موږ بیدې کېږو